دا خو ګورئ ښه نن یو ځل بیا په ډېرې سپین سترګۍ راځي د دې ولس په منځ کې چې تر پرونه پورې په یوه نارې خلک غولول لر او بر یو افغان خو نن ورځ د قوم پر بنیاد د ټبر پر بنیاد باندې دا ولس غولی محمود خان اچکزی پخوا مې درته ډېر احترام درلوده خو نن نه بعد دا خبره یاد وساته چې ستاسو په دا درواغجنو نارو په درواغجنو خبرو باندې خلک نور نه تیروځي او دا د قوم او د ټبر او د سند په موضوع باندې به هم نور خلک نه غولی منافقت هم یو حد لري ته څه فکر کوې چې دا هغه ولسونه دي چې ته به یې غولی او دوی به غولیږي ستا د هرې خبرې معنا به زه دې ولس ته کوم په دې دومخیتوب باندې والله که ته د دې پښتنو په زړونو کې ته بیا ځای پیدا کړې دا چې کومې ورځې نه دا بد کړي دي چې پښتونخوا د پاکستان یوه برخه او د دې خبرو په دوران کې چې د دې خبرې تایید په کوم ډول باندې کوي تاسو د دې دا خبرې واورئ ګورئ کاروان تېرېږي سپینه پیږي بیا یو کمر خړ بنای راوتلي دي اوخ شپېره و خړک هلته یې که دلته یې د افغانستان په جوړونه کې د افغانستان په رغونه کې افغانستان د احمدشاه بابا په مشري کې په دغه کې ستا پلار ستا نیکه او ستا ورنیکه تر دې ګردو زما پلار زما نیکه زما ولس ډېره قرباني کړې ده پوهېږي دا خبره یې ولې وکړله دې نزاکتونو ته به د چا پام سوی او که به نه دلته دا د پښتنو په منځ کې یو بل تقسیم کوي د دې هدف دلته جنرال صاحب طاقت دی جنرال صاحب طاقت تېره ورځ د دې په اړه باندې یو څو خبرې وکړلې دلته اوس د دې پر ځای چې د لر او بر خبره خو نور زیاتي د موږ دا پښتانه خو پرې نه غولېږي اوس نو دلته یو ډډ ته خو زه نه غواړم دا خبره وکړم ځکه زه د تا غوندې بې تبلک او بې ضمیره انسان نه یم په دغه عمر کې هم زه په دې خبره پوهېږم چې پښتانه ټول یو دي خو د ده په خاطر باندې چې ته دلته کریډټ واخلې ستا نیکه ستا غورنیکه د تا ټولو نه زما نیکه د دې وطن په جوړونه کې ته د کوم وطن خبره کوې کوم وطن ته خو په پاکستان دغه ته چې په کومه خاوره باندې اوس فی الحال یې هغه ته خو ته پاکستان وي نو د دې افغانستان خبرې ته بیا ولې کوې د لر او بر خبرې ولې بیا کوې د دې دا نورې خبرې لږ واورئ د پنجابي استعمار دېرش تنخواهی وی خالي توپو به خلک نه خطا پوهي دا د نورو اثارو میدان دی راولوېږئ راسئ نن پر وطن ننګ دی راسئ خیر دا ځینې خبرې سوي دي دا وکړو نور چې لرې نه د نرانو اسانو میدان ده ته دې څه شي نر ځان ته وایې کوم نرتوب څه شی دې کړي مهرباني وکړه 15 کاله دي د لر او بر په نامه باندې خلک غولولي دي وروره ګوله له بر وطن نه دې هم پیسې خوړل او له پنجاب نه دې هم خوړلې او نن ورځ چې د اصلیت دې ولس ته ورښکاره کېږي د نرانو د اسانو میدان د را میدان ته صحیح چې په وطن ننګ ده د کوم وطن ننګ ده په کوم وطن ننګ ده چې موږ ننګ پې وکړو اوس دغه جذباتي خبرو باندې خلک نه غولېږي ډېر زیات د شرم ځای ده دا نورې خبرې واورئ پرون دغه ویلي بلا وغلی وي ول محمود راستۍ موږ پیسې ورکړو دا زه پېژنم دا چپاک لکه چرګ شي په دا جنرال صاحب طاقت ښیي واحد طاقت د هغه په اړه باندې د دې خبرې وکړه یو سپینګیری انسان عمر ته دې وګوره او ستا د ژبې او لهجې ته وګوره زه به د تا په قوارې او ستا په برید او ستا په څېره زه نه غږېږم دغه ستاسو ادب سو زه به د تا نه خبرې زده کوم ته به زما مشر یې ولا چې په دې مجلس کې چې په دې بوټ مې به دا سر ویشته وې دا خبرې وری منافق انسان اوس خو د لر او بر کیسه نور نه چلیږي د دوی خو دا سلوګن نور نه چلیږي دا تجارتي اوس یوه بله خبره یې راویستله چې د افغانستان په جوړونه کې زما بابا د څه شي بابا دی اوس ګوره لکه چرګ چې په کوزه کې ګوري دا زه پېژنم لا اله الا الله محمد رسول الله دا مسجد دی هغه د کعبه شریفه لا اله الا الله محمد رسول الله په توبه مې د بدې خبرې په خوله راځي خشم راځي وم لا قوت وم لا طاقت زه دا پېژنم ته خدای ورسه د خپلې مور پر قبر کښېنه قرآن شریف کښېږده قسم واخله چې یا یو چا ماته پیسې راکولې ته ناست وې یا تا ماته پیسې راکولې ما واخیستې که ما دا کړي وو زه قسم لکه په پښتنو کې کښېنم یا بیا لمونځ وکړم یا بیا اودس وکړم د چا څه کار په دې خبرو باندې خلک مه تېر باسه اوس دلته زه یو بل شی دې ولس ته ورښکاره کومه دا وګوره ښه یو دقیقه دا خو ګورې د شهید ډاکټر صاحب نجیب او همدا محمود خان اچکزی ده ته په کابل ته چېشته راتللې جنرال صاحب طاقت دروغ وایي ټولې خبرې رښتیا دي
او موږ در باندې خبر یو چې ته به د بر وطن نه به د پیسې واخیستلې او هلته به لاړې لوره لر او بر زندهباد. اوس نن په لر او بر پورې ولې خاندي؟ پرونه پورې خو دا ستا سلوګن او تجارتي سلوګن دی او خلک د پې تېرېستل. راځو د دې محترم نورې خبرې در باندې وروم. سر کړې ده موږ د افغانستان پر موږ دا الزام و چې دوی د افغانستان لپاره ولاړ دي. کلونو مو جنګ کړی، موږ په چا احسان نه کوو. افغانستان زموږ ملک اوسېدلی دی، هزاره هلته اوسېږي، بلوڅ هلته اوسي، پښتانه هلته اوسي، خبرې نشته نه چې وایي. ګوره لرلی وطن دی، زموږ د پلار او د نیکه او د ور نیکه هډوکي هلته ښخ دي. دا لیکه ختلې ده، اوس دوه ده، موږ دلته یو یو هلته یو. موږ دا خبره صفا کوو که پاکستان د بلوڅ همدردي غواړي، که پاکستان د پښتانه سره همدردي غواړي، د سندي سره غواړي، دا مهرباني به کوي. موږ له چا څخه خیرات نه غواړو، د چا څخه زکات نه غواړو. په دې خبرو باندې د نوره چکځای صاحب څوک نه غولېږي. بس ده یعنې چې شی تر اوسه پورې خو تا ماته دا پیغور راکړو چې افغانستان جوړوله کې او بیا دې اوس د ډیورنډ کرښه ته رسمي سرحد بولې. ته څنګه ځان ته افغان وایې؟ او بیا مخکینی منافقت دې بیا په نورو خبرو کې ونه کړي. دا ولس به نور نه تېر باسي. زه شابسې نور زیاتي تاسو اکسپایر یې ټول تاریخ مو تېر دی. تر 11 د اکتوبره پورې ډېرو حقیقتونه به دلته دې ولس ته ورښکاره سي دې پښتنو ته چې تاسو څومره خلک غولولي په دې لر او بر په خبرو باندې. نور ونه غږېږي.